علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قاری مسعد په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا یو سړی ژوندی ده، د هغه بډوډه یا کلیه چې نسته ده، نو بل سړی دته خپل بډوډی ورکوي، نو دا څنګه ده؟ یعنی یو عضو د یو انسان نه اخلي بل انسان ته ورکوي. د ژوندي پوښتنه ده کړې ده، د مړه بیل حکم د وروره، د ژوندي بیل حکم ده. نو چې ژوندی وي د اعضا بیا په خپل منځ کې وروره بعضې داسې اجزا دي چې دا له یوه ژوندي نه نقل کې دا مړ کېږي، بیا دا جواز نه لري محترمه، ناروا او ناجایز ده. لکه ینه غوندې یا مثلا زړه غوندې دا جواز نه لري چې حیات ورپورې تړلی وي. يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر، دا ناروا ده. او که چیرته داسې و چې پې مړ کېدنه لکه انسان خو دوه دانې ګردې لري، نو یوه بل ته ترېنه ورکړي، نو چې بل ته یې ترېنه ورکړي بل انسان ته، نو دا یو خو خرڅوي، دا خرڅول خو حرام دي. که دغسې تبرعا یې ورکړي دا جائز ده، خو په دې شرط باندې چې دا څوک یې ورکوي دا به مکمل هوښیار عاقل سم په اوش باندې سړی په خپل طبیعت باندې به ورکوي. او بل دا ده چې اچاته ورکوي ډاکټران به په دې پوهیږي چې هغه ته ضرر نه رسیږي او ښه کیږي، او دا چانې چې باسي ډاکټران به په دې باندې پوهیږي چې دی پې متضرر کیږي نه. مثلا که داسې یو مرض باندې دی مبتلا و، دا چانه چې انتقالیږي لکه شکر مرض، زخم یې بیا نه جوړېده او شکر یې لوړ و، نو بیا صحیح نه ده محترمه. علامه دکتور زهیلی په فقه اسلامي و ادلته کې په مسله بحث کړی ده. الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د پاکستان پوښتنه کوي، ممکن دا ورور پاکستانی وي، دی وایي چې د مړۍ یا د ټیکالې یا د ډوډۍ نه وروسته اوبه څښل څرنګه دي؟ محترمه شرعا خو څه مشکل نسته ده پکې، یعنی چې داسې یو حدیث دی پکې راغلی په منع کې، خو له علما د علم طب یې مکروه بلي محترمه. خو یوه خبر بیا فقها بلم ذکر کوي چې کوم شی طبا صحت ته تاوان لري، مضر وي، نو دا شرعا هم بیا مکروه ګرځېدلی سي. علامه ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد کې لیکلي دي محترمه، فی هدی خیر العباد په کتاب الطب کې، هلته وایي چې مکروه ده شرب الماء عقیب الریاضه، کله چې لوبه وکړي، مثلا هره لوبه چې وکړي له هغې نه وروسته اوبه څښل دا مکروه ده. والطعب یا سخت ستړی سوی د ستړیا نه وروسته اوبه وڅښي دا مکروه ده. وعقیب الجماع، جماع دې وکړله له خپلې ښځې سره اوبه ورپسې څښل متصل مکروه ده. وعقیب الطعام وقبله، مخکې له طعام او وروسته له طعام نه. وعقیب اکل الفاکهه، میوه دې وخوړه دستي ورپسې اوبه څښي. وان کان شرب عقیب بعضها اسهل من بعض، اگر چې د کراهیت د بعضو په نسبت بعضو ته فرق کوي. وعقب الحمام وعند الانتباه من النوم، او چې حمام دی وکړه دستي اوبه پسې څښي او چې له خوبه راویښ سي، فهذا كله مناف لحفظ الصحه ولا اعتبار بالعوائد فانها طبائع. نو محترمه فقها علامه ابن القیم رحمه الله دغه صورتونو کې مکروه بللی ده. دوی وي د طب علما وي چې دا صحت ته ضرر رسوي، نو که رښتیا ضرر رسوي محترمه نو بیا شرعا هم مکروه ګرځېږي. الله دې جوړ لره کامیاب اوسېږي.